درنو لیدونکو السلام علیکم. بلوچستان کې د ایران له خاورې پر پاکستانی سرحدي ځواکونو برید شوی دی. 9 سرحدي پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د بلوچستان سره ایران په پوله کې بریدګرو د ایران له پولې څخه د پاکستان سرحدي ځواکونو په پوسته باندې ډزې کړې دي چې په ترڅ کې مرګ ژوبله ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې په دغه برید کې 4 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ISPR په وینا ترهګرو د کوچنۍ وسلو سره د بلوچستان په چاغاب سیمه کې د اپسي پوسته په نښه کړه. د SPR په وینا ایرانی چارواکو ته د پیښې په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وروستیو کې تر بل هر وخت امنیتي ننګونې ډیرې شوې دي. بل خوا نیکي هیلي وایي بایدن باید د افغانستان په اړه امریکایانو ته سپیناوی ورکړي وروسته تر هغه چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینټ مکنزي وویل چې د جو بایدن ته له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه د بدو پایلو خبرداری ورکړې وه خو هغه ورسره نه منله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي نیکي هیلي ویلي چې جو بایدن باید د افغانستان په اړه امریکایانو ته سپیناوی ورکړي چې آیا د رښتیا هم په دې تړاو خبرداری ترلاسه کړې وه او که نه. نوموړي زیاته کړې چې دوی غواړي په دې اړه پوه شي ځکه چې د دې په خبره جو بایدن یو وار بیا مخکې هم په دې اړه خلکو ته دروغ ویلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.